پاکستان د الفتح مزایل کامیابه ازمایښت کړي آی اس پی آر تر مخه د مزایل جدید نیویګیشن سیستم باندې برابر دی او 160 کیلومتره پورې هدف منحه کولی شي. صدر زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د فوز مشرانو د مزایل په کامیابه ازمونه ټول کام سیاستدانانو او انجنیرانو له مبارکي ورکړې ده. پاک فوج ترجمان ادارې آی اس پی آر مطابق الفتح مزایل کامیابه تجربه شوه. ایکس انډکس مشق لاندې دغه شوی الفتح مزایل رینج 160 کیلومتره ده. آی اس پی آر تر مخه مزایل د جدید نیویګیشن سیستم او خپل هدف په صحیح توګه د نښه کولو توان لري او خپل هدف کامیابی سره په نښه کولی شي. روس په هندوستان او پاکستان د مذاکراتو د لارې شخړې حل کولو باندې زور راوړی دی. بهر ملکی خبري ادارې تر مخه روس په بهارت زور راوړی دی چې هغه د تاوتریخوالي سیوا کولو په ځای پاکستان سره معامله د خبرو اترو د لارې حل کړي. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف د هند هم منصب جے شنکر سره ټلیفون باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې شمله معاهده او لاهور اګریمنټ پر اړه کې دواړو ملکونو ته سفارتي لار خپلول پکار دي. هغه وویل چې ماسکو د امن ملاتړ کوي او منطقه کې استحکام لپاره ضروری ده چې بهارت تاوتریخوالي سیوا کولو په ځای خبرو اترو ته ترجیح ورکړي. بلخوا روس کې د پاکستان سفیر محمد خالد جمالی میډیا سره خبرو کې ویلي چې پاکستان په خپل دفاع کې جوهري او روایتي طاقت دواړه استعمالولی شي. خالد جمالی ویلي چې د اوبو په مسله به هر قسمه جارحیت جواب جنگ سره وي. د حمله په صورت کې به پاکستان د خپل سرحدونو دفاع کې هر حد پورې ځي. د بهارت الزام به بنیاد دی، د دې حقیقت سره څه تعلق نشته دی. سپریم کورټ فوجي عدالتونو کې د سیویلین سټایل فیصلې خلاف دایر شوی انټرا کورټ اپیلونو باندې سماعت مکمل کړي او فیصله محفوظ کړي ده. د آئینی بینچ سربراہ جسټس امین الدین خان ویلي چې مختصر فیصله به روانه هفته کې جاری کولی شي. د سپریم کورټ او کسیزه آئینی بینچ کې د فوجي عدالتونو کې سیویلین ټرایل فیصلې خلاف انټرا کورټ اپیلونو باندې سماعت سرته رسیدلی دی او د دې کیس فیصله هم محفوظه کړې شوې ده. سماعت دوران اټارنی جنرال منصور عثمان اوان خپل دلایل مکمل کړي او آئینی بینچ نه مارچ کې ویلي چې کیس سماعت مکمل شو او فیصله به زر اورولی شي. جسټس امین الدین وویل چې شارټ آرډر به روانه هفته کې جاری کولی شي. اټارنی جنرال موقف اختیار کړی و چې اپیل حق ورکول لپاره سپریم کورټ آئینی بینچ ابزرویشن ورکړي. پارلیمنت کې قانون سازی لپاره د یو مثال په توګه عدالتي فیصله موجوده ده. د پاکستان بهارت تاوتریخوالي په معامله ډي جي آی اس پی آر او اطلاعاتو وزیر د سیاسي غړو ته ان کیمرا سیشن بریفنګ ورکړی. سیشن کې د موجوده صورتحال په وړاندې سکیورټي امورو باندې غور شوی. ډي جی آی اس پی آر سیاسي غړي د پاک فوج تیارانو نه خبر کړي. ډي جی آی اس پی آر وایي چې پاکستان پر امن ملک دی او په خطه کې امن غواړي، خو که چیرې په پاکستان جنگ مسلط کړی شو نو دښمن ته به خلمات جواب ورکولی شي. د پاک بهارت تاوتریخوالي په معامله اطلاعاتو وزیر ادا تارړ او ډي جی آی اس پی آر لیفټننټ جنرال احمد شریف چودھری سیاسي ډلو غړو ته بریفنګ ورکړی دی. ان کیمرا سیشن کې د موجوده صورتحال له کبله د قومي سلامتي امورو باندې خبرې اترې شوې دي. ډي جی آی اس پی آر سیاسي غړي د پاک فوج د تیارو نه خبر کړي دي. دا و د پښتو ډیجیټل اوسنی خبرونه. بیا به ملاویږو. د الله په امان.